پروګرام کې هرکلی قدرمن کتونکو د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د 14,000 استادانو بھرتي کولو فیصله کړې ده. د محکمه تعلیم لخوا جاري اعلامیه کې ویل شوي چې دغه لپاره به زر تر زر چې دغه اسامیانې مشتهر کولی شي. په ویب سایټ باندې به دغه اسامیانې چې دغه جاري کولی شي او په هغې باندې به طریقه کار چې دی هغه هم موجود وي. دغه طریقه کار مطابق به امیدواران چې دي هغه د دغه نوکرو لپاره دغه اسامیانو لپاره چې دی کومه اپلای کولی شي. قدرمنو په دغه ولې تفصیل اخلو. زموږ سره دا وخت صحافي زیشان کاکا خیل د ټلیفون د لارې موجود دی. زیشان کاکا خیل تاسو دا پروګرام کې هرکلی وایو. شو جهان مننه. جی زیشان کاکا خیل څه تفصیلات دي؟ 14,000 استادانو د بھرتي کولو فیصله شوې ده. जी बिल्कुल गोरई रस्तनी 100 کالو راسه استادانو سخت کمی د درپېښه مسله وا او وقتن فوقتن موږ صحافیان رونه هم دغه مسله اوچتوله ځکه چې کو وګورو یو سټانډرډ مقرر شوی دی چې سټوډنټ او د ټیچر یو خاص ریشو بوي. خو د بده مرګه په خیبر پښتونخوا کې د استادانو د کمی لوجه چې کوم دی دغه ریشو باندې عمل درآمد نه کېدو. یعنی په یو کلاس کې به 200 پورې ماشومان او استاد به ورته یو د دې وجې چې کوم سټوډنټ او ټیچر چې کوم دا لرنینګ پروسس دی ډېر زیات متاثر او بل اخر چې کوم دی د خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم دی دا فیصله وکړه چې 14,250 استادان به چې کوم دی د بھرتي کوي او د دې دا ټیسټ چې کوم دی نو هغه په ایټا په ذریعہ باندې کیږي او په دې کې به 12 ګریډ نواله تر 15 ګریډ پورې استادان چې کوم دی شامل وي. په دې کې فزیکل ایجوکیشن ټیچر دغه شان پرایمري سکول ټیچر سی ټي آی ټي کاری او دغه شان مختلف چې کوم نشان کاکا خیل د بھرتۍ په عمل باندې بیا ډېر زیات سوالونه وړاندې هم پورته کېدل او بیا هم پورته کېږي. طریقه کار دغه ایټا په ذریعہ باندې به دا بھرتیانې چې دغه کولی شي. ګورې عدنان صاحب وګورو نو مخکې دا پروسس و چې دا به د محکمه تعلیم یو اختیار و چې هغه په ایټا په ذریعہ باندې دا ټیسټونه کوي یا چې کوم پرایویټ ټیسټینګ ادارې دی هغه په ذریعہ باندې کوي. نو په هغې کې دغه شان لوپس هول موجود و چې یعنی دا پرچی به خرڅ شي یا چې کوم دی په دې کې بس نقل وشي. اوس چې کوم دی ایټا ډېر زیات دی سټریم لاین کړی دی ډیجیټلایز کړی دی او باقاعده ودین چې څنګه تاسو ټیسټ ورکوي آنلاین سیستم دی نو په 15 منټو کې دنه تاسو ته ریزلټ مخې ته راشي او باقاعده توګه باندې هغې تاسو پرنټ هم اخیستی شئ د ثبوت هم ځان سره کېښوی شئ او هغه اني ټایم اني ویر اسیسیبل دی. نو زما دغه خیال دی چې دې وخت چې کوم دا ټیسټ په کېږي نو زه امید ساتم چې دا به صاف او شفاف وي او دې کې به څه قسمه کرپشن نه وي. کاکا خیل دغه امیدواران چې دي هغه به هم ډېر زیات په تمه باندې ناسي. څنګه تاسو وایئ چې بھرتیانې چې دي د 100 کارونه بند دي امیدوارانو ته دغه په اړه باندې تفصیلات ورکړئ چې کله دغه داخلي چې دی هغه شروع کېږي څنګه به داخله کوي او په کوم طریقه باندې کېدلی شي چې هغوی بیا اپلای وکړي. ګورې عدنان صاحب دا ډېر اسانه طریقې دا ایټا ویب سایټ باندې چې د لاړ شي نو مختلف پوسټونو چې کوم دی هلته باقاعده لینکس موجود دي او مختلف ضلعو دپاره هغوی مختلف تفصیلات ورکړي. یعنې نوښار ضلعې خپل چې کوم پکې درې تحصیل دي په بي جانګیرې او دغه شان نوښار نو هغوی تحصیلونه وضع کړي دي. دې نه پهله چې کوم دی یونین کونسل په بیس باندې وبرتیانې کېدې دا ځل د یو سخت کمپټیشن به وي. دا ځل تحصیل په سطح باندې دغه برتیانې کېږي او د دې تحصیل په سطح باندې برتیان کولو مقصد دغه دی چې یعنې سخت کمپټیشن وشي او چې کوم کریم خلک دي هغه مخې ته راشي. او بل یو دا اقدام هم کړی چې پخوا چې په کله نوی استاد برتي شو نو 3 کاله کې به هغه چېرته ټرانسفر نه کېدو یعنې خپل ہوم سټیشن نه. دا ځل ورته دغه وخت چې کوم دی 15 کاله کو دې سره 9 میاشتې او منډیټري ټریننګ به ورته ورکوي چې کوم ټیچر ټریننګ انسټیټیوټ نه ملاویږي په هغې کې پروفیشنل ټرینرز وي او هغې مقصد دغه دی چې کوم دا ټیچران دي دا جدید دور او جدید تعلیمي نصاب ته دی تیار کړي. ځکه که موږ وګورو نو رستني کالم مختلف ضلعو کې بلا شی ګڼ شمېره استادانې نوکرۍ نه برخاست کړي دي. دا استادانو چې هغوی نه کوم دا پروفیشنل ټیچر ټریننګ اخیستی او 2 ځله هغوی فیل کو نو دا ځل ډېر ایزي طریقې سره ټیچران اپلای کولی شي. استادان چې دغه برطرف کړی شوي دي زیشان کاکا خیل چې دغه چا ټیسټ فیل کړی دی. بالکل عدنان صاحب زه تاسو ته دغه بریکینګ نیوز په دې تاسو په دې پروګرام په دغه وخت سره وایم چې یعنې کوم هغه استادان چې هغوی نه ټیسټ باقاعده د یو 9 میاشتو نه 6 نواله 9 میاشتو پورې ټیچر پروفیشنل ټیچر ټریننګ انعقاد کړی او هغه ټیسټ چې یو ځل فیل کړی بیا یو چانس ورکړی چې یعنې دوی بیا دغه ټیسټ ورکړي نو ټیکچر هغه بیا فیل کړی دی نو بیا هغه استادانې برطرف کړي دي. زه به تاسو ته د نوښار ضلعې مثال درکړم چې دلته 2 نوالې تر 15 استادانو پورې معطله شوي دي. ختمې شوي دغه شان نورو ضلعو کې هم چې هغه استادان چې کوم جدید د نصاب نشي پړاولی یا هغې باندې هغوی سمجھ نه رسي یا چې کوم دا نوي برتي شوي هغه ټریننګ یې اټینډ نه دی کړی نو هغوی سره
کاروایانې اوس هم شروع دي او مختلف اضلاع کې دغه کاروایانې شوي دي. حاجی ډیره زیاته مننه ذیشان کاکا خیل د ټولو تفصیلاتو شریکولو لپاره. قدرمن اوریدونکو د خوشحالۍ خبره ده چې په خیبر پښتونخوا کې 14,000 استادان چې دي هغه برتي کولی شي او دغه برتیا نه ذیشان کاکا خیل ویل چې هغه به د تحصیل په سطح باندې صوبایي حکومت دغه یو بل ګام هم اخیستی چې د استادانو نه ټیسټ اخیستی دي د 6 میاشتو نه د 9 میاشتو پورې تربیت ټریننګ چې دی هغه ورکړی د هغې نه پس د دوی نه ټیسټونه اخیستل شوي دي. د یو ټیسټ نه وروسته بیا دویم ځل هم دوی ته چانس ورکړی شوی دی خو چې بیا هم په دغه ټیسټ کې استادان کم ناکامه شوي دي چې دغه جدید نصاب چې دی هغه نشي پړاولی ماشومانو ته. نو هغه استادان چې دي ذیشان کاکا خیل ویل چې هغه د نوکرونو هم برطرف کړی شوي دي. قدرمنو هم دغه یو مهم ګام دی ځکه تعلیم نه بغیر یو قوم چې دی هغه هم پرمختګ نشي کولی. خیبر پښتونخوا حکومت دغه وعده ده دغه دعوه ده او دغه ناره ده چې موږ به تعلیمي ایمرجنسي لګوو. د خیبر پښتونخوا هر ماشوم چې دی هغه به تعلیم یافته جوړولو پکار ده چې همدغه شان ګامونه پورته کړي په سکولونو کې سهولیات ورکړي ماشومانو ته او دغه شان ټیچران چې دی هغه ډېر زیات برتي کړي په سکولونو کې د سهولیاتو سره طالب علمانو چې دی هغوی ته د AI او دغه شان جدید ټیکنالوژي د هغې علم هم ورکړي. قدرمنو همدغه زموږ نننی پروګرام د بل پروګرام پورې خپل کور بعد خندور کی اجازه چې چرته مو سه خاد آباد او بریالي اوسه. د نوي تازه خبرونو اپډیټس لپاره تاسو زموږ ویب سټ مشرق tv.pk هم وزټ کولی شئ.